دا د هلمند مارجې ولسوالۍ کې د شپني ټورنمنټ لپاره د سلګونو کسانو راټولېدنه ده. د هلمند والیبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د دې لوبو په لاره چوبونو څخه یې موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتفاق او همغږي رامنځته کول دي. چې موخه مو د ځوانانو یووالی او اتفاق او د لا د پرمختګ وسیله وګرځي. د مارجې ولسوالۍ امنیتي مسؤلین هم دا ډول ټورنمنټونو په لاره اچولو څخه خوښي ښیي او زیاتوي چې بشپړ چمتووالی لري ترڅو د لوبغاړو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي، لوبې د امن په فضا کې ترسره کړي. الحمدلله موږ خو په دې باندې ډېر ویاړ کوو او ډېر خوشحاله یو. الحمدلله 100% کې ان شاء الله د امنیت په بخش کې ډاډ ورکوو، پر هر اړخیز امنیت باندې ان شاء الله موږ مطمئن یو. خپل توان خپل په وس مو کړی دی او خپل په پوره توان باندې مو د امنیت څخه 100% کې ان شاء الله مطمئن یو. امنیت باندې امنیتي فضا قائمه ده. د دې شپني ټورنمنټ یو شمېر لوبغاړو سکون راډیو ته ویلي خوښ دي چې په دا ډول سیالیو کې برخه اخلي. دوی وایي ورزش د صحت ضامن ده او د ځوانانو ته باید لا ډېر فرصتونه برابر سي ترڅو د امن په اډانه کې لوبې او سیالۍ ترسره کړي. پر دې ټورنمنټ موږ ډېر خوشحاله یو او دا ټورنمنټ زموږ دپاره د لوبغاړو دپاره ډېر اړین دی چې دې څخه اکثره لوبغاړي مثال ښه توقع لري چې یو شی ځینې زده کړي، چې دغه ټورنمنټونه دغه ځوانانو لپاره پکار چې ترڅو دا ځوانان د لوبو ته تشویق سي او دغه د صحت لپاره ډېره زیاته ګټه هم لري. هلمند مارجه ولسوالۍ کې داسې مهال د 11 لوبډلو ترمنځ د والیبال شپنۍ سیالۍ ترسره کیږي چې څه موده وړاندې هم ورته لوبې په لاره اچول سوې وې. دا د مارجه یو ځل بیا د شپني ټورنمنټ کوربه ده. د مارجې ولسوالۍ مسؤلینو تل هڅه کړې چې د ځوانانو د روزلو په هر برخه کې له دوی سره همغږي وکړي. سید ولی نوري، سکون نیوز، هلمند مارجه.